یارا گران توریال تنهش گرد داکری نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د حنفي مذهب د ګروپ مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوس راځو خپل د سوالو و درس ته. اول سوال دا دی د یو چا څخه احتلام یعنی د شیطان خطا ایستل هیر و او دی را ولاړ سو باره او دست تازه کړي لمنځونه یې شروع کړه او څو ورځې وروسته ورپه یاد سوه چې زه خو په پلانۍ ورځ شیطان خطا ایستلی وم، اوس د لمنځونه چې د جنابت په حالات کښې کړي دي او په هیره سره یې کړي دي، لحاظه دغه اوس لمنځونو حکم به څه وي او دی باید څه وکړي ځکه د ډېر لمنځونه په جنابت سره کړي دي. جواب دادی که چیرې یو کس ته د څو ورځې وروسته احتلام یعنی د شیطان خطا ایستل ورپه یاد سي چې په پلانۍ ورځ زه شیطان خطا ایستلی یم، نو د هغې ورځې څخه چې لمنځونو قضا را وګرځوي، یعنی هر څو لمنځونه چې یې کړي وه هغه به ټوله را ګرځوي. او که چیرې یې بیا د ورځې د تعین په اړه علم نو چې زه په کومه ورځ معذوره سوی یم، یعنی معذوره خو وو خو هغه ورځ و خوب نه ورمعلومېدی چې په دغه ګوډې سوی یم، نو له آخره خوبه څخه به د جنابت ګڼل کیږي، یعنی آخري خوب څخه وروسته چې څونه لمنځونه د ادا کړي وي هغه قضایي جي را وګرځوي. اوس راځو دوهم سوال ته. دوهم سوال دا دی په لمانځه کښې دوې سجدې فرض دي که یوه؟ جواب دا دی د لمانځه په داخل فرضونه چې دي هغه شپږ دي. قیامه یعنی ولاړه ده، قرائت دی، رکوع ده، دوې سجدې دي، آخره ناسته ده، تکبیر تحریمه ده یعنی اول تکبیر. نو او دوهمه سجده چې ده په اجماع د امت فرض ده، یعنی د دا ځایه څه معلومه سوله چې دواړې سجدې په لمانځه کې فرض دي. اوس راځو و درېیم سوال ته. درېیم سوال دا دی که چیرې یو فرش یو کمبله داسې وي چې یوه حصه یې پاکه وي او بله حصه یې ناپاکه وي، پر هغه پاکه حصه باندې لمونځ کول روا دي که یا؟ دا سړي ته ورمعلومیږي چې دا یو طرف حصه یې ناپاکه ده او هغه بله حصه یې پاکه ده، اوس پر اپاکه حصه لمونځ کول روا دي که یا؟ جواب پر هر ځای باندې چې د لمونځ ادا کولو دپاره دومره حصه پاک کېدل ضروري دي چې پر څومره حصه باندې د لمانځه کوونکي اعضاوي لګیږي، یعنی څونه قدر چې دا پاک وي چې پر هغه باندې د اعضاوي د لمانځه لګیږي، لکه زنګنونه، لاسونه، پښې، تندی، دغه حصه چې د هغه شي پاک وي، نور که هم څه ناپاکه وي بلکل یې لمونځ درست او صحیح دی، لمونځ په روا دی. اوس راځو و درېیم سوال ته. درېیم سوال دا دی یو انسان وایي ما ته پر هغه نامعلومه فرش یعنی را معلومیږي نه چې دا فرش به پاک وي که به ناپاکه، هیا پر دا نامعلومه فرش باندې لمونځ کول روا دي که یا؟ جواب دا دی چې دغه نامعلومه فرش اصل د ذات څخه پاک دی که نه، یعنی د ذات څخه پاک دی که نه، دا یوه خبره ده. که چیرې د اصل او ذات څخه پاک وي اوس یې په ناپاکي کښې شک دی او دلیل یې د ناپاکۍ هم نسته، یعنی دی د ناپاکۍ دلیل هم نه لري، خالی او شک لري او د ده سره نو دا فرش شرعا پاک دی ځکه د اصل څخه پاک دی، د ده سره دلیل د ناپاکۍ نسته، خالی او شک ورلوېدلی دی چې دا به ناپاک دی، نو په شک سره دا شی نه ناپاکه کیږي او لمونځ باندې روا دی. او تر څه وخته پورې چې یې پر ناپاکۍ کېدو باندې دلیل نه وي راغلی، تر هغه وخته بلکل لمونځ باندې روا دی. اوس راځو و پنځم سوال ته. پنځم سوال دا دی آیا د یو ماشوم چې تیره وي
په داسې کوټه او خونه کې بولې پر غالۍ باندې کوي چې اوس یې ځای هم نه دی معلوم چې د چیرې دا بولې کړي دي او ټوله کوټې فرش او غالۍ ټوله پرې مینځل هم مشکل کار دی هیا ټوله نسي پرېول کېدلی هیا پر داسې غالۍ باندې لمونځ روا دی که یا شاګردان یې په هر ځای کې دا حق ارجنانا بلانګه ولي باغونه جواب دا دی په فتاوای عصري کښې دې مسلې په جواب کې لیکلې ده په دې فتاوا کې چې پر داسې اشتباهات صورت کښې چې په دغه کوټه کښې پر غالۍ باندې لمونځ روا دی پر مسله باندې یعنی مسله دې پر اواره کې بلکل لمونځ پر روا دی چې کله مسله په هوارېدو کړي بیا لمونځ وکړي هیڅ مشکل نسته لمونځ یې صحي دی که څه هم الاندې فرش او غالۍ مرداره وي اوس راځو په شپږم سوال ته که چیرې ښځې لاسونه په لمانځه کښې تر څنګلو پورې لڅ وي او بجلکې یې هم لڅې وي لمونځ یې فاسد دی که یا جواب دا دی لاسونه تر څنګلو پورې د هر لاس کامل عوض دی یعنی کامل اندام دی لڅېدل د ښځې د لاسو تر څنګلو پورې لمونځ فاسدوي که چیرې دغه لسوالی د درو تسبیحاتو د ویلو تر وخته په اندازه پاته سي نو فساد راولي لمونځ فاسدوي او بجله کې بیا کامل او پوره عوض نه دی د هغه لسوالی په لمانځه کښې فساد او باطلان نه راولي ځکه هغه بسته اندام نه دی بجله کې او لاسونه تر څنګلو پوره اندام دی دا لمونځ فاسدوي لمونځ خرابوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دیدار غواړمه د حرمینو لمدو تګیمه د شریفینو لمدو تګیمه د شریفینو خدای دیدار